څنګه چې سترګه د سبا پراخه ټوپ پرېوځي داسې مې سترګې ستا کټو ته په کټو پرېوځي دلربا او چې کله مې تا غشتې دلربا نو ښه دروز مې ونه ویده یو شان په ښکته روان یم دلربا دا به څه کېږي زموږ ستا دا جنډون خو موږ سره یو شان تړلی شوی دی خو الله دې پکې خیر واچي دلربا زلفې دې کنټرول کا مسخر بابا ممتال نو پکار کړه دې عمر کې تا جنې کوله څو کم بچي ته زینو مجبور یم ته زړه نه مجبور په منګه ته چې سنډا خپل خدا چې د لپاره اوس کراچۍ ته روانه ورشتې کو چپشا سنډا د باندې خپل نه راخي سنډا مې درکړې دي په دې خلاص کې سنډا یې راکړې دي لکه چې ته موږ سره پازو خو سره پازو کنه مسخر بابا جنې بدلو کو کنه او بلې خو ما خو زیاتی کړو هغه کوئی زیاتی دې سره ونه کې ها نه زیاتی وسره نه کومه سما میله به وسره تا ډېر زیاتی وکړه خپل خځې ته چې دا به وکي او یا تړیا ته بغتې پرې د ګاډي بندوبست وکړه په مې ماتې او کنه دا جی ته دا خو شو تل کراچۍ ته نو کراچۍ ته پیدا به خو مهامک ګلخاني ولاړې او ټانګه وسره ده کراچۍ ته پکې لاړ شو د دې اس په خودمو ټیزنه والله کفلار دي بس یار خلې نو پیسې زشتا چې په جس کې بوزم نه به دا خره کنه چې کې ولا شو راځي دا خو سلو زینو زه سړی راځه پیسې به تو ورکې ښه نو چې څومره دې مسافه کم پکې نه ختمېږي نو خیر کله کله تم لامه کړه ګلخاني بابا څنګه چمنې کېږي داسې کار دی کنه د شاګل دې سخله په کراچۍ کې موږ رشته کوو دا مسخر دی ډېرې مارګونډې ده نه مسخر مې دې سمشه داسې کار دی کنه د کراچۍ ته لکسو کراچۍ ته لږ ځي نو دا راته ووایه چې دا پیارو ده ټیارو ده کوټیزر دی او کوپرانډو د خدای ظالمه دا سکر نه دی دی خوا بکارو او دی خوا کراچۍ ده او ورو ریلګاډي را روان دي لاس په دې ولګي را دی څه ګاډي وړي وایي ټیجاډو دا کیسې وایي چې کار وکړي سمه خبره ورته وکړي دغه نږدې ځای دی دا راته ووایه چې دا پخه روکته دا قربان ده بابا برباد کا مور دی را دا مې مور دا غلا میرا نو زه دا یو غاښ یادوم مالا خو سبا خو دا مشره ښځه ټول خلک وي بیبي خلک وي خبرې ډېرې زیاتې مه کوئ پیډوې دا دې کار دی که نه چې پیټې راغېټې دي خو ما ته خو پته تاسو خو ټول عمر د تیلو پټې خرڅې کړي پیسې وایه ما له پیسې وایه سړیا یاره کم از کم کراچۍ خو ډېر اوږد مزل دی او ما ته دا شارټکټې ټولې معلومې دي که نه بېغمه چې ټول ماشومان دي وزن یې نشته دی دغه پیره بلکل دا خو ماشوم لږ دی او بوډا ډېر دی اوس وایه قصه کوه څو روپۍ به وایي شپږ نیم شلې او دا یاره بس دا کم از کم 250 روپۍ به م پرې راځي دومره پیسې خو تا نه درکو پاته نه دا ټانګه ده وټه دا ایسي پکې صرف نشته او ایټر پکې ایټر دې سره خپل دی په نقدي مې شلي روپۍ ورسره خبره وکړه ښځه ټیټه ده بس داسې کار دی که نه چې موږ به تا درکو نغني مې شلي روپۍ دا ډېرې وایي دا دې زه چې هغې ته ورشم او داسې کمپیټ وي نو ما له 2 روپۍ راکوي که دا چم دې کولې د نورې هم زیاتې درکړي ښه نه دا کار به ستا وي بچي خو زه مړه ګپې شپې به لګوره کراچۍ را مزل به م پکې نه وایو ورخېږې بړي دغه پیا هلکه رو ورې اس په ډېره ټټکه را چې خطا شي دا جنانه دې راته مخې ته کېږي زما ګورې جنانو ته نه لګي او که نه خو دا ټول داسې دي پرېږده دا خو دې را باندې ځوانه دا له سپاینل کارډ دې را باندې وي ولې یا به چې د وس نه پرېنګړ دا زما یو مور وه ټوله یې وایي یاکې نشته د مشیشر جوړه کړې وه د هغې مشیشر جوړه ما ته تر اوسه پورې ده ځه مزه ظالم اوس مې غر کې دې ښځې ته دې وایه مخ پټ کړه روز کونډو نه لګه مه کوه لکه دا لونه مې وله تازه کړي استاد په ډکله سلو ورده نوم مې پروت دی
یجینې دا پلار دې ماته ګوري دا قربه دې سوی سم خیر دی خواږه بیبي سم تا ته ګورنړی له خشي انو په ماړه ښه کوي سم خیر دی جبې ده جبې به ونه اوس پورته کړم صبر وکړه خره دا مه ګوره مور مې شرمون مه کوه که نه ته څه وایې خدای دې وخته ته غوټه په خسته دا ګوره واندا باشا بخشتگاه خودمونه ما تا نگوی وقتی تکوی یاره داجی بیبی کنټرول کا کنټرول د دې په سوا سره وکړم سوا سره وکړم ما ته کړې بیبي کنټرول کا بې شرمه خیال کوئ غواړې پرونه دی لکه مت کوه چټکې نه دا راته ووایه ځوانه تاسو چې د سکل له کم نه ستا سکل دی که نه قرو مې دی جی او د کجوري هډوکي دي نو دله تاسو چې نه ته لګوئ مړه چاته یو خارونی به مړه کړې وه مکه خبرې مه کوه ښه جي دا ډېر ښه ځوان دي جي دا مخکې د کومې توتاکل کښتل یا بچی کمه شل په 3 کاله عمر یې پاتې دی خو مړ شو هغه جنۍ به بیا تاله درکړو او نه خدای دې نه کړي چې دا تنور کان کړي وه د ګډوم دې دې ورکی ولې ټوکه ورته کومه ته په خبره نه پوهېږې تا جوړه دا دې نه وایي دا دې ولې دا پټرول کې خو نه دا چینجی کې دا چینجي ډېره ګرانه ده او ځکه د هوا شاته راغله یا لکه خوله کنټرول که د خدای ظالمه دي چې ورته مه وایه چې ډډاکه دي وباسه بقایا کلاغه دنیا بقایا کلاغه او ولا سو مين مازال دي یا په مسفته نه دې یو څو ورکوي څوک ولې باندې راکې بلا ولا بخلي اسكيره وكوده لك انا نو کېره دې د خدای به جامه ټوله پسې خټي یا بچی زموږ یا د ښځې ته څه کار دی موږ یا چې موږ څنډه والې دی चालू पाटा में पत्तिल मखवाही बाजूना टांगे वाला असला ओ टांगे वाला असला टांगरियो का चालू पाटा में पत्तिल मखवाही बाजूना टांगे वाला असला ओ टांगे वाला असला टांगरियो का د خدای خاطر وکړه دا خلک به څه وایي وکړل ما سره خبرې لږ تمشا پس تندې مې درته ایښې دي لاسونه ټانګې والا اشنا ټانګې والا اشنا ټانګریو کا دا استاد جي ښه کټخې هلکه داسې کار دی که نه چې تاسو خو ما له دا کلمې نه سیګه کړې د ظالمانو او روټۍ ډکې نیته همدغه ته د کنه دا کور دا پښتانه دي کنه نو لګي وبو موسکو او د لګي شوی ما ها یاره په کار خو ده سیده دا استاد جي دا هغه مخامخ هلکه هغه اسپه مو یارې د بیخي پکې دم نشته یوړو بار بار څه ته ودرېږئ ځئ که نه لوی مزل را په غاړه دی کنه یم سم ستړي شو خدای ما سالي مخکې ګوره راسي ما زمان یې خلک د دې ما ګوري ما ګورې دا دی نه رسو ودا لكم كذا او ودرېږئ چې لږ اوبه وڅښو هلکه دا دې کار کو دې کور ته ور وډبوئ که نه نو دلته به چای اوبه وکړو ښه دا بس کوشه ده کنه کوزېږئ صبر وکړه دا خځه دا یا جینۍ مخ پټ کا اسکر بارا مې څه شو خرا باندې بل کار نه کوي او بس مور ته دې ما ګوري نو شو چلو شو نو تا څنګه چې ګولې اندان راستې را نه پکړه راخته شي هو دا ولا کوم كذا واده ولا کېته یا باران والی خارونه ده ولا مو خلی با را دې خلی دی تا ټول عمر پردو ښځو ته کتلي هېرېږي چې څوک رانه بدل وانلي خو د پښتانه ماته څوک څه نشي ویلی يا بتاكي سشتنا لا تخاف دي ميلانا زغوا ما قلت ټکې موخې ظالمانو ګوره په دې لارو شارټکټو کې ځم راځم دلته زما ډېر غټې لټې وړې ولا استابا سيزتي سريا اذا ما راځه بې عزته راځه راځه ور راوځه څه څوک نه کوي دا کوم خلک چپ کر اردو والے خلق थे सलाम वालेकुम दिल्ली का खाखे दिल से मोहब्बत खो गई है उससे دا خو د غانه وي پښتو وایا پښتو نه ما دا خو پښتون نه ما خیر دا دوکه چې ما وې لک بار روزه همدا څه کار کنه دا د ما فلار دا مې مور دا مې سخر دی دا د ما کوردانې ده کوم دا ټنګیوال کوروانې ده کنه منګه د ګوګي شو دوره د مدان په لارو کو کنه نو ما یې کړي وبو روټه در باندې وخړه راځي چې دا زما وزره ده ها دا په مې پور ته راځي دی وزره کې ما سره خو دې عزت دا سړی خو تیر راځي نه راځئ راځئ راځي هر څه په پاکه نه خوري ګوره ښه تا دا دوپټه څه کار کړې خوږه درنه بورقه به دې اچولې عزكنا عزك خلوه نه نه ځکه نه سخر بابا السلام
چا سړي مېلمانه دي دې کراچۍ ته روان دي چې چای روټۍ به لږ تاسو سره چه روټه کینه مېلمانو ستړي مشه ټوله السلام علیکم دی کا صدا چایو بند کینه کنه نو دلته فتح يا اختشي خلوا يسخلوا بسالي وقالوا كده نو څنګه موږ یو شوړو مازو ته په تا وا چې زه دې کومه دا د خپل کور کې ځای ته دلته به څه پیدا شي شبكة پردي الله پټي را باندې واچي ولا تانجي ولا لخو استوصلت ولا يوصلوا لي خلقوا كان قال زه تاسو سره ډوټل پېټې هغه غلي سمه نه ته هم سپک سړی وخت یې کاکا خپنه شي کنه چې کار دی کنه موږ کراچۍ ته روان استاد دې کې دمه کوو نو موږ چیر هوټل ته چه روټه او بس ټیک تا کینه دمو کې اوس تیار ده چې ولې ما شاء الله ما شاء الله د ګولې دا راځه د پوره دا پښاله چې ارواج وګړه کنه ارواج وګړه نه باندې کوله بیا کنه نسوق ما دا وانه مسخر بابا تا ته تللی دار واچي ونسا سړی صبر وګړه دا وسه نو پلار دومره چې د چورم راوړل کسته چې زه وخورم ودی کېږم بډا چې والا قاره کوم بي کنه ها چای وای بقلا ته بل راواله ځان ده والا قرباني چسکا جاسكا مرجولا استوى واجب اسرواني چپکینا بابا دغه یو اي پیسې راکړي خر بابا مې غره ها راځي کالي کنه چې تاسو ټکه جنا چور یو لګرا دغه اړواله نه پکانا سره به ما اور دا غره یا چکای کومه نو ولې پېټو کما او دا ما اج پچالتا د لوباجي نه ولا غیټه بټکو ما بس هغه چې کنه بس غیا ما ته بوله مې مور عزت کا کنه والله دا باندې برابر نه کوم غره لکه ټول کینه کور کې به ټول وال خوره او دلته بدمعشي کوي دی وی ارونه ته خپانه شي خیر دی څنګه خپل شي تعلیم پاک او خپانه شي ها دا ولې سپک سره ځان غلي کوي دا ټکاډه چې دغه لار خټلې را شمشاد ګاټ ته نرښتیا عبدالګاټ ته دا څه کله کوي خوب راغی استاد دې زه سلو شو باقي خدای دې بیگ بنیاد وباسه نن پینځه مروه ته روانه و دا کراچۍ هغه ته چرتلات ورکو نه لري انا بچي اسبه لګو ګورکا او کنه ټوشکیم ټورو کړی دي بچي دا په سر کې یخني ده والا مرجولا استاد مون غرق شو پنځه مره دا روان یو پس روان یو ما ویل پلار ببړ شي داسې اوږده سایده د اوښو چې وزي کې نه ما ویلې بس په دې به دوکه کو پلار کې به ولې ځنې وتړو واپس دا سنیغ ناس زه کله کچونډي چپکې مړه چپکې پیسې مړه تاسو په شان ساده شو ها یو کار به وکنه استاد یې تل کې هندې برک وایي به غنی رامات کما یا تړیا چرته چمکاړې به نکړې وې دا چې بیمار ده څنګه باندې دې څه کول یعنی ما خو ته وی چې مزه خو ټانګي خپل خوندې خو د پلان واده دي د پلار واده دی هغه په خوا به خوندونه اوس خو ګاډي ته سهولت شته دی پلار خو غرضي سړی دی خپل غرض راغستې موږ ته غم جوړی یاره ما وی ټانګي کې بلکې مازی مو سیل سپاټه به مو کو مو چې موټر کې کینی نو ګور الټه بم درځي لون ته خرابېږي ټانګه خون کوي کنه دغه لګا څه کې خوښه چې نسوار بشرمه د پلان نه نسوار غواړي وای پلار چې ما نه غواړي هغه خو پرېږده روانه ساشته دا سوامي پرېښودل که نه یا کوم ځای کې کور کې ما وی چلته پولیس رانه په لاس کې ونیول نه توس په واده څه کې خو به دغه شان خوي خو څلورو میاشتو به ترې وي اوس په واده څه کې نو تا په واده څه کوو چې ما ته وایې خدایه پاکه زه خو علیکم نو بس ما خو کړې ده کنه نو زما هغه مړه شوې ده نو څلور میاشتې به د ده عمري چې ته څلورو میاشتو له لېږې پردي کلي کې به مړي د راوړو به څوک نه یاره څوک په حق کې سړیا دا خبرې پرېږده دغه وګوره ډېر اسماعیل خان ته راورسېدو لږ الوا خو به دې راغستې وې نو په الوا څه کې اوس به پکې دا شته غاښه پروت په الوا کې مې لا غاښ مات نه دی لیدلی د چا دا مزل ډېر اوږد دی ما دا واده نه کړی ما خو کړی دی کنه څه کې نو خو چې کړی کنه نو ما ته څه لسوه دی دا خبره څنګه وکړه چې ما واده نه کړی خبره مطلب چې چا هم کړي دي غټې خاډر ودې نه دي دا خپل دغه چلاوه ښه ټانګۍ چلاوه ګورئ خامخ که مور سره خبرې کوه والله چې ګورئ بیبي دا کوروا چې دی خوا د ما دې کوروادانې ته ګوري نو هغه پلشته د مخ پټ کړه که نه یږي دی ته تم شرمې شونډه له باندې وبړسو
شونډې پې مو پسوه مړه خوښه وایي هغه ورته ګوري ته ورته وګوره په یو یا سترګه لکه ما دې ووایه که نه څه بې شرمه دې راکړې ده مخکې ګوره چاته دا خو ما دلربا دا ماته یو جنګ کوي ووایه خو الا ونه خطر انا بکوي مکوي را باندې فوري خدایا پاکه تنګینه مې کلاټوي دلربا لږه سلوچا دې خوا نه ګوري. کما خل دې نه خیر ګورم اخوا ګوره کنه مخکې ګوره نه ګوري ده نه ګوري کېنه دم ولاړې ته دې پیره وګوره که نه نو سترګه دې نه بوټه وباسم چاته ګورم دې پوزې ته دې وګوره زه خو خپلې دلربا ته ګورم هغې ته زه دا ټیټا کوم بس ښه اخوا کوه که دې خوا دې وکته که نه چاوه دې سترګو کې نیغ در کومه خوا دې نه وباسم رکشه مړه دې مخ ته دې وګوره یا دې نه اخوا ګوره اخوا ګوره ښه خدای دې ډا دکه چړا ها دا بله باندې وچوم دا روان تر بوټه دې نو باسي چلا غي ته ګوري مخکې کله دې نه په خبره نه پوهېږي که را باندې کم دا باندې بیا وګوره مو زنانه څوک نه وایي زنانه څوک نه وایي مړه دا تاسو کوئ ولې بیا نه ظالمانو وګوره یکه بل ته مور کوه ګورې ښه کار ګوره جګړې مه کوې که نه بس کېنه نه جوړه ده سم کېنه کما کله سم کې مشرانو څوک گزار نه کوي شرم جوړئ شرم جوړي شرم جوړئ شرم باقي جوړئ ګورې ښه اته کېله ته څه دی که ودرېږي ساعت په ساعت نه ګورم زه د ما جنانو نه بیخي نه لګي نه لګي مخکې ګوره ګوره ګورې مخکې ګوره کله مینه کا ګورې اخوا ګوره نعلونه مې ورته تېروالي برابر دي دغه پیره ډوډۍ پټي ده لږ زر ده که نه یاره ولې څه چل دی زر را موږ خو چې کوم زما د اسخر دی که نه دله خو چې کوم دی یو جینۍ کوو که نه موږ له اسانتا راکړی دی خبره دا ده که نه زما کوواله بیمار دي که نه موږ هسپتال ته لږ ورځو الله به اولاد راکړي په شړه خو لګي پردي سړي ته دا خبرې کوې ته شرمېږې نه دا شرم وي وینه ولې نیسه خلکه خدای پاک ته اولاد به درکوي انشاءالله به دعا کوه نه دا خبره غلطه وروره دا دې کار دی که نه چې تاسو ما سره صرف د کراچۍ تګ کړی دی زه به تاسو هلته کوزو هسپتالونو ته زه نه ورتم ښه هسپتال ته ورشي زه پلار جوړ شم او بیبي مې چې کوم دی نیا جوړه شي بیبي او د خیره په خوله دې امین شه اړه جوړه دي نشي ځه رواني ما اوس ستړی شوه ما ته ورته وګوره نن مته مرورده چې روان یو بیخه موده داسې کار دی که نه ابې دې ځای کې به شلو ونیږو او دغه ته به دمه وکړو دغه کټونو ته ښه راځئ هډې کوډېږې ښایسته شین چمن دی کوډېږې خوشه یاره هلکه کوربانانې دې کوټ ته لاس ونه ورکړه خوشه سړیه د هغې خیال ساته تباه شي پتا څه د مولی زیات خیال ته ساتي کوشه د مولی پوستکې راځه جینۍ څه شوې راځه راځه بچی ما ته را بچا شو خدایه پاکه دا کارګاډه کوشه څنګه شرمېم څه نه راځې بدنه به دلته ولاړې دغه ته کښېنه ښه چاوې دا خو دوه جینکې دي ما سره تماچم ده د واسکټ کې راسره سمې ډېرې پیسې هم دي څه به وکړمه شرم ښه یو چاټي ولې نو په قهر اخته شي یې خوځه دا ګوره په دې جینکې دي دا پنجاب دی پنجابو څه ماته یې چې سره ګیرې هغه به قاسم خان یې ته به ورته ګورې ولې دا ما سره واده نه کوي ما دې ورته ټوخی ونه کړي زړه به دې ورته په ټوخي کې غورځولی بیا به موږ پورې خاندي خدای چې ګوډاګۍ راوستي دا ما دا سنډا څخه کړي ویڅه شرم دی دا پلار دې لږ پوه کړه ما داجي دا خار دا جینکې ډېرې خشتې دي که نه یا بچې ښځې خو د ښار خلکو کړي دي دا موږ چې کومې کړي دي که نه داسې خري دي بیا خفه نه شي دا جګونه موږ یې بس خرو له ورکړي الله ښځه داسې کار دی که نه ته وګورې بیبي
خود وږي مستر کې به بقره وته لکه کباب خو به دې راغستې وې ای په خاورو مړه شي یا دې ګویا مو وایه کنه نه هسې بس ای زو هغه ته مخامخ خوښ چولې وکړو هغه بل به مخوري ارسي په بیرل راځه راته وګاډري مړه وړه یا خدایه پاکم ګاډي دې ونیوئ ښه ساده سړی د خدای د عالمه راوړه کنه یا خدایه پاکه دا راوړه کنه راوړه ورشه کنه کاکا د لاس دې ونیټو دې راوړه مړه موږ پښتانه یو کله چې بیا خلک خاندي وي ښځه د لاسه دي راغورځه خپله ښه ده جنانه دې ده دې ده مړه راوړه خدایه پاکه ای بوډخې اوس پرې سپلېږي مړه دا اوس والله چې سپلې کوي یې ډله دې د خدای د عالمه والله مړه څه ته هغه شي په قهر اخته شي دا څه کوي همدا دې ټکې مړه څه کوي مور ته یې ګوري هلکه ګورې په ایا پیش اسقر بابا نور خو مسخري خو ایا بس تکې ګورې سړیتوبه ولې دا بوډا خلکو ته ګوري ما ورته دې کتلې چاته د دې خپل ولیدې؟ بلا ما په ورته مور الزام ولګي الزام یې بلې الزام یې ولګو تمکین ها الزام یې بلې ویوا تلې وای کړه بیا کنه چولا ورګه ها نه نه کومه چرګه کې کاشي او غټه چبا یا ګوري ها انا خدای د عالمانو ور باندې سمراته نه هيا جا هيا قول خانه خالتي وای وای دا راټو چې هغه بوډا سکور دې څه شو اسقر بابا وای اسقر بابا لا لاندې نه نوتی دا وای اسقر بابا نوزه څه دې کول پکې نه پکې میرګاټي کول څه دا تو چې بي کور ودانو مې څه شو وي بچي مو قلا غله مو خبره ځان د مور دي نشته وای بي جوړه مړه شو بي नहीं बबड़ा नहीं बा ये बच्ची कराची इतनो ता जरूरत पाती नहीं शो ये चढ़ी अनवचे दी वो शो